ورونو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول ستړي مشه، ټول ستړي مشه. مالک صاحب خوش آمدی. مهمه خبره ده چې په دې ورځو کې د مطبوعاتو لارې د رادیوګانو تلویزیون لارې اورو چې په سیمه کې د افغانستان په سطحه حتی د نړۍ په سطحه د اوبو زیرمې مخ په کمیدو دي. په دې شپو ورځو کې خلکو بارمې ایستلې دي، خو د ورځ سهار چې لمر راپورته کېږي تر لمر ډوبېدو پورې دغه بارمې چلان وي. مالک صاحب مفتي اوبه دي، خپل پولو پټیو ته چې اوبه ونه کړو نو څه وکړو؟ مالک صاحب بالکل مفتي اوبه نه دي ګرانه، دا د ټول ولس د ټول افغانستان حتی د ټولو نړۍ خلکو اوبه دي. دا د مځکې د تل نه راپورته کېږي. دریابونه هم چې باران ونه وري وچیږي. که ته هر ورځ په لسهاوو زره لیټره حتی په لکاو په میلیون لیټره اوبه د مځکې د تل نه راوباسي خلک، دغه لاندې د مځکې ذخیره هم په وچېدو ده. داسې ورځ به وي چې تاسو هر یو به د څښلو د اوبو په ارمان وای. ښه ټکي ته دې اشاره وکړه، زه تر اوسه نه پوهېدم. او بیادرها یک گپ مهم دیگه که امی اسراف در دین مبین اسلام حرام است. یاره حاجي صاحب ډېره ښه خبره دې وکړه. مالک صاحب بخښنه غواړم دا د مځکې لاندې اوبه چې دي دا وچېږي. که چیرې موږ احتیاط ونه کړو د هر چا بارمې د سهار 6 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې چالان وي، دغه اوبه طبیعي خبره ده چې د مځکې تل نه یې راباسي. ما مخکې ویل چې په میلیونهاوو لیټره اوبه مصرفېږي، خو د مځکې اوبه له کومه شي؟ حدیث شریف دی لکه حاجي صاحب چې وویل چې د دریاب اوبه هم دسه مه مصرفوئ. که چیرې که باران ونه وري د موږ او تاسو اوبه له کومه کوو؟ سږکال تاسو ټول ته معلومه ده چې وچکلي ده، بارانونه نشته. همدغه وچکلي ده چې دغه مځکې تل د بیخ اوبه هم مخ په وچېدو دي. یوازې دا خبره نه ده، ټانکۍ د کور ټانکۍ د اوبو ډکې کړي، په کور کې ماشومان ښځې نل یې دغسې خلاص پرېښودلی وي. یا سهار چې ماشومان ځوانان غټان پورته شي نل د اوبو نل خلاص کې غواړي چې خوله بورس کړي، اوبه دغسې روانې دي او دا یې بورس وایي. اوس ونې مرګه خو د نل بند که خوله د بورس که بیا چلان که. که دغسې حالت نه وي خو وایې بالکل نو بهتره دا ده چې دوستانو ملګرو موږ او تاسو باید د اوبو څخه د اسراف څخه ډډه وکړو. دا خبره چې ما وکړه تاسې په کلو کې په بنډو کې په کورنۍ کې د دوستانو کره هم لاړ شئ، دا خبره ورته ورسوئ.